چې بیا به داسې وخت راسي نن به زه دعا وکم نن به زه شرا وکم لیکن پر امت به بیا داسې وخت راځي نسونه به د حرامو ډک وي معدې به د حرامو ډکي دعا به اثر نه لري شرا به اثر نه لري عبادت به ډېر اثر نه لري لیکن وشتل به اثر لري په توبه باندې د الله نبی ذکر اوته میدان ته تورې استعمال کړه شرا او دعا یوازې استعمال تورې استعمال کړه مجتهد درس راکړي چې امت بیا خالی وجه ته نه چې په ماجد باندې فقط په دعاوي کوي چې خدای دا کافرانو په خپل چپلا قوه درګيري کبلا مرنا په کار بس او یا بشرحوی کی او یا بدعاوی کی چې مسلمانانو ته فتح ورکړي فقط په دعا فقط په شعر د الله نبی اکتفا وکړه میدان تراوته او د الله نبی میدان تراوته د امت لپاره درس چې امت داس دکې یا به یوازې په شرع او دعا او ذکر او پر دې باندې اکتفا نه کوي یا به میدان تراوځي پورا بچلای بچي به یتیمانه شذ به کونډي بیبيانی به کونډي د مور پر ځړ باندې بداغي مور به برئی پلار زړه د خپل پیرات په خاطر باندې سړی کوي دا تعلیم د الله نبی ورکړي په احد کې صحابه شهیدان شو د چا بیبيانی پاتې شو د چا یتیمان پاتې شو د چا میندې پاتې شو د چا پلرونه پاتې شو د چا د ټول شاته پاتې شو الله نبی مشته درس راکړي چې د دې دین لپاره د اشخاصم قرباني ورکړي او د دې دین د ګټلو دغه طریقه ده چې دا زو تراوته چې کله کافر در باندې لاس پورته کوي کافر ستمزي کې درازي کافر دین نه مني کافر اسلام نه مني دا غوسه هم دغه معاملې وکړي لکه چې ما ورسره وکړل بیا وکتل سوال چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم کوم کار کړی دی هغه کار وسو خلق خدا ویل چې جهاد به کامیاب نس جهاد څوک نشي کوي لہذا د امریکایانو سره د جهاد کول د غره سره سر وال دي نن هغه غرمات څوک سر مات برال سر کو به مات سوی لږ بس پیر سوی نن هغه غر د جادو غرو د پسحر باندې غرو د دجال غرو دجال جوړ کړیو د دجال چې کوم خلق دي د دجال چې کوم ملګری دي د دجال ملګری په د دجال مشتبه علماء او خلق شنیوالي دا ویل والله اعلم په کتاب کې سم نه دي وای د دجال خار چې کوم آیات یې شینه کوي د دجال خار چې کوم هغه خوش کوي هغه د دجال ملګری به خوري پیدا خرما ده او دجال سره جعلی مصنوعي جهنم ورسره مصنوعي هغه جنت ورسره د دې دجال سره مصنوعي جهنم ورسره مصنوعي جنت ورسره چې چا د امریکایانو ملګری کول هغه بچاو هغه ګرځي هغه سر د چالاس نه سوی روړلای هغه په تمام دنیا کې آزاد دا هغه به یو قسم نعوذ بالله جنتی زندگی و پر دې دنیا خو لیکن چا د دجال مخالفت کوي هغه ته مصنوعي جهنم جوړو هغه پر دې دنیا باندې هغه په باروت کې سوځل کېدل تاسو به موږ مجاهدین ملګری کله لیدلي شهیدان چې هغه د سوځلو د وجې څخه پیژندل کېږي نه دومره لوی غټ سړی وي دومره کوچنی کس جنې جوړ شوی یو ملګری هغه مشر مجاهد زید شهید رحمه الله په پنجوای کې ډرون وويشتي تیاری وويشتي بیا اور پر بل سو دومره غټ سړیو زما صفات باندې ډیر غټو لیکن بیا د لاس پر اړې کې دومره قدر کوچنی راخستو سوزل شوی دغه د دجال جهنم دی لیکن د دجال په جهنم کې په مؤمنانو ته جنت دی نو لہذا د دجال ملګرو ویلا چې دا خرما ده مرویل دا د دجال د خلق شهید دی بور سره پړل لہذا او ثابت سوال هغه د دجال ملګرو ته چې دا وسنګ مسله پیښ شو کوم کې قاسمی صاحب حفظه الله درته وضاحت پوره وکړل نو موږ مسلمانانو ته دا وایو چې بس دي نور خطا نه وځي په داسې خلکو باندې دا مو خطا نه باسي موږ د کوشنیانو ته په مدرسه کې د پارسي د زده کړې لپاره یو کتاب وایو گلزاري دبستان ورته وایي په دې کې بدا پای کې یو څه حکایتونه راوړي قصې دي یو قصه وایي چې یو سړی ادب دی ډیر وای خر درلودې شو شوتال نه درلود بیا چې سوچ وکړي چې دا څنګه مړې پټیم نه لري مزکم نه لري شي نستنو نو بیا به یو ځای د زمری پوش پیدا کړو مرز مړیو هغه راوړي په خره واغستې نو بیا به ست رنگولي غړګانی په جوړولې وي چې لږ به ما شام سو تیار به سم درک به نه مال چې مصنوعي زمری دي کا اصلي دي به د خلکو کشتو توري لکه او به ست به خپل ځان موړ کې شوتل وشتشتي به وکړل بیا د یو چا ډیر زړه درد وکي چې زوی دی وبره ما شام زمری لیکن چې کردانو تراش خړل سوي دا څنګه زمری دي چې شوتل وشتشتي خوري د خرو د غوایو د ګلګیره کم فرق کوي بیا په مزه کې یو اسمت ورته جوړ کړل یو خزاو مرچای ورته کیندل
پټ سو یو بد لرګی د ځان سره کښېښوی نو بیا دا ژغژغې او ژنګولې شروع شوې دی را روانو رالی هغه سوچ وکړي چې د زمرۍ لاره ورسېد زمري خوراک وکړي وګرځېدی طبیعت چې سم کړي بیا هغه ناره وکړه نو ناره خو یې د زمري نه ده ناره خو یې د خره ده خو حقیقت